مبارک شقامه زما موسی مړ شو ستا د پېښور په هغه پلازمینه کې چې یو آی سی یو کې یو بیډ هم نه و چې موسی یې پې سملولی وی د هغه ټریټمنټ یې کړی وی ستا اوده قامه خر قامه ستا د پلازمینې په موسی مړ شو غم یې مور او پلار ته پاتې شو نور خلک به یو څو ورځې خفه وي خو بیا د هغې کم خفګان چې دی ورو ورو هغه به بدلیږي او خلک به خپل معمول ته راشي دا وخت چې کم دی تاسو د موسی د کم ورور کم بیان چې و تاسو واورېدو چې په امبولینس کې ناست وي او وایي چې آیا دا هغه زمونږ خیبر پښتونخوا مونږ هغه پښتانه مونږ هغه ملک مونږ ته نصیب شوی دی چې په کم کې مونږ ته د علاج دپاره هغه یو بیډ هم نه میلاویږي ده چې کمې خبرې کړلې هغه دا وخت په سوشل میډیا باندې ډېرې زیاتې مشهورې دي او خلک چې کم دی هغه یې ډېر زیات وجړه او ډېر زیات یې ودرده او چې آیا مونږ داسې ملک کې اوسېږو چې هلته مونږ باقاعده خپل ټیکسونه ورکوو په ډبل رانه ټیکسونه علي او مونږ ته چې کم دی علاج هغه نه میلاویږي دلته چې کم دی زه سیاسي خبرې نه کوم چې اوس نیشنل پارټي او یا پاکستان تحریک انصاف ترمنځ کم اختلافات پیدا کو خو آیا حکومت له چې کم دی هغه دا په کار و چې داسې یو واقع رامخې ته شي لکه د دې کم زخمي حالاتو کې دا ویوړلی شو دې ته داسې هغه علاج نه فراهم کیږي نو دا کومه ذمهواري چې دا هغه په حکومت باندې راځي بل طرف ته د دې کم سیاسي خپل کیریر چې و هغه هم تاسو ته به وړاندې وي چې نیشنل پارټۍ تعلق سره تو ورسره کم په ملکن یونیورسټۍ کې دې سبق ویلو هلته څه اختلافات هم د دې راغلي په هغه وجه باندې چې کم دی دا د اسټل نه هم ایستی نو هغه خبرې به مونږ سایډ ټکو خو د انسانیت په توګه چې مونږ دا ووایو د دې سره چې کم ظلم شوی دی هغه ډېر زیات افسوسناک دی دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړئ انشاءالله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ